الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. محترمو درنو قدرمندو ورونو یو ورور پوښتنه کړې ده چې که څوک د جنابت غسل کوي، حال دا چې په غسل کې خوله پرېولل له فرایض دي. که چیرې خوله پاته سي غسل نه صحیح کېږي، خو داسې ترتیب باندې چې خوله پرېوي چې ټول غسل خلاصوی وي، خوله یې نه وي پرېوللې. چې کله غسل خلاصېږي بیا په دا وروستۍ اخري کې خوله ور په یاد سي، نو بیا په خوله کې اوبه واچوي. آیا اوس یې غسل صحیح دی که نه؟ محترمه، ستاسې په جواب کې به ووایم چې په دغه طریقه باندې چې کله ټول بدن بینځلی وي، پوزه یې هم پرېوللې وي، او یا دا چې خوله یې پرېوللې وي، پوزه پاته وي، یا په دې دوه کې یو پاتې وي، کله غسل ټول خلاص سي، په آخر کې بیا هغه یو چې پاتې سوی وي هغه ور په یاد سي پرېولي په ښه شان باندې، نو بلکل یې غسل صحیح کېږي، د دویم غسل کولو ضرورت نشته. الفتاوى الهندية جلد اول صفحه 14 الفصل الاول في فرائضه. همداشان فتاوى یوسفیه دویم جلد صفحه 410. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.